15 پر 6 ضرب 2 پر 3 ضرب کړئ او ځواب یې په ساده بڼه ولیکئ. راځئ دلته یې ولیکو. 15 پر 6 ضرب 2 پر 3 مساوي کیږي. د کسرونو په ضرب کې موږ ویلي دي چې صورت د صورت سره ضرب وو او مخرج د مخرج سره ضرب وو. او دلته به یو کسري خط ولیکو. صورت به د صورت سره ضرب کړو 15 ضرب 2 او مخرج به د مخرج سره ضرب کړو 6 ضرب 3 مساوي کیږي. بیا هم کسري خط 15 ضرب 2 10 کیږي او 6 ضرب 3 18 کیږي. یعنی 15 پر 6 ضرب 2 پر 3 10 پر 18 کیږي. خو دوی دلته موږ ته ویلي دي چې ځواب یې په ساده بڼه ولیکئ. یعنی که صورت او مخرج په یو عدد باندې د اختصار وړ وي داسې یو ګډ عدد به پیدا کړو چې صورت او مخرج دواړه په هغه عدد باندې د اختصار وړ وي. نو دا عدد به څو وي؟ دا عدد به 2 وي. یعنی که صورت هم په 2 باندې وویشو او مخرج به هم په 2 باندې وویشو چې مساوي کیږي. 10 که په 2 باندې وویشو 15 کیږي. 18 که په 2 باندې وویشو 9 کیږي. یعنی 15 پر 9 چې دا ځواب مو په ساده بڼه باندې ولیکئ. یعنی د اختصار عملیه مو ترسره کړه. خو دا د اختصار عملیه کیدای شي موږ مخکې دلته هم ترسره کړې وای. دلته ګورو چې د صورت او مخرج دپاره داسې یو ګډ عدد پیدا کړو چې صورت او مخرج دواړه په هغه باندې د ویش وړ وي یا د تقسیم وړ وي او بیا به د اختصار عملیه ترسره کړو. دلته هم ګډ عدد 2 دی. صورت هم که په 2 باندې وویشو 1 کیږي. دا 2 په 2 باندې 1 او دا مخرج کې که دا 6 په 2 باندې وویشو 3 کیږي چې 15 ضرب 1 15 کیږي او 3 ضرب 3 9 کیږي. بیا هم 15 پر 9 او یا هم کیدای شي دا د اختصار عملیه موږ دلته ترسره کړې وای. دلته هم صورت او مخرج ته به داسې یو ګډ عدد پیدا کړو چې صورت او مخرج په هغه باندې د ویش وړ وي. دا ګډ عدد 2 دی. 2 په 2 باندې 1 او 6 په 2 باندې 3 چې بیا هم دلته داسې لیکلی سو چې 15 ضرب 1 15 3 ضرب 3 9 بیا هم 15 پر 9